دا ورو سوال کړی دی چې ما دا اوریدلی چې بغیر پیزار نه ګرځېده یعنی خپې بل خپې ګرځېده دا هم سنت طریقه ده دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی امام ابو داود رحمه الله اوږد حدیث دی او باغی کی دا دی چې كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته امر کړو چې کله نه کله بغیر پیزارونه بغیر چمپل نه ګرځي په بلخ په ګرځي کله نه کله حکمت دې کې دا دی حکمت دې کې دا دی د نفس عادت کول د سختو حالاتو سره او بل چې اسلام مونږ ته د زهد رغبت را کړی تعلیم را کړی د اسلام دا ډیر د غنی خوښ دی چې سره ډیر نرم کیږي او نعمتونه دي چپ چاپیره تاو شوي او بالکل سخت نشي برداشت کوله اسلام مونږ ته دې قسم حالاتونه ځان لري ساتي نو دا غیر پر دا طریقه خوله دا په دې کې هغه حکمت دی نو کله نه کله بغیر پیزارو نخبه بلخبه ګرځیده د سنت دي کله نه کله نو پیزار استعمالول سنت دي او کله نه کله نه استعمالول ها دا سنت دي ودلته دا خبره یاد ساتي چې دې کې به یو شرط لګي هغه ده خلق دو قسم دي یو خو هغه دی چې عالم دی خلق پسې شاته دي او خلق دغه تابعداري کوي نو عالم له خو پکار دی چې کله نه کله دي چې د مسلمانانو په مخ کې دي ملګرو په مخ کې کله نه کله چې بغیر پیزار خپل بلخ په ګرځي چې هغه ته واضح شي چې دا سنت طریقه ده هر چې عامل دی نو دې به حالات ته ګوري که څه د دې جاهلانو په منځ کې اوسي او غوی د دې مسلې نه خبر نه هغه په مخ کې نه تطبیق کوي ځان لري چې تطبیق کور کې کولای شي بل دي شي خاص دي ځکه چې جاهلان په دې مسلې نه دي پوها نو د جاهلان پوها کول په دې باندې چې دا مسله د سنتو نه ثابت مسله ده تخصیص حدیث نه ثابت خو بهم جاهلان شتي او ډیر زیات دي لګ نه دي ډیر مشکل لري چې ډیر مسلې مونږ ته نه دي بیان شوي نو چې مونږ نن وورو نو هغه مونږ ته شناشنا ونته ښکاري چې دا څه خبره شو نو د جهالو په مخ کې او د جاهلانو په مخ کې د شکار نه دی په کار چې ته په اول غوي په وکړی نه اول غوي په وکړه هغه نه بعد بیا کوي عمل کینو دغه صحیح طریقې والله اعلم